عبدالرشید دوستم یو ځل بیا له حکومت نه د څه غوښتنه وکړه. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان دریم امتیازي مارشال عبدالرشید دوستم وایي مارشالي د ازبک قوم حق ده او دا باید پخوا ورکړل شوې وه خو ځنډېدلې وه. دوستم وایي مارشالي په ډیره سخته خپله کړې ده، له عسکري 42 کاله وروسته راکړل شوې ده. په داسې حال کې چې دا د ازبک قوم حق و او غني باید د حق ازبک قوم ته ډیر پخوا ورکړی وای. نوموړی له 18 کلونو وروسته انځوریز مرکې ته د یک خصوصي تلویزیون له لارې حاضر شو. مارشال دوستم یک تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له دې وروسته به ګوښنه وي او د حکومت هر ډول پریکړو کې به حضور ولري. نوموړي یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کړه که حکومت اجازه ورکړي په شپږو میاشتو کې به د طالب نوم هم د ځمکې له مخې ورک کړي. نوموړي وایي که طالبان فکر کوي چې لنډمهاله حکومت جوړوي خو طالبان د حکومت کولو وړتیا نه لري. اصل کې زموږ د حکومت مدیریت کمزوری ده. طالبان غواړي چې د سولې په کولو سره به خپل امارات حکومت جوړ کړي خو دا فکر د له سره وباسي. په هیڅ صورت کې د اماراتي حکومت د جوړېدو اجازه نه ورکوو ولې چې امارات خپله د جګړې زیږنده او دوام دی. دوستم په خپلو خبره کې وړاندې زیاته کړې ده چې طالبان مشران د سولې ته غاړه کیږدي خو د امارات حکومت د جوړېدو هیله ته دې اوبونه ورکوي. حکومت باید ټول 15,000 بندیان ور آزاد کړي ترڅو طالبانو تابانه پاتې نشي او نړیوالو ته په ډاګه شي چې افغان حکومت د سولې په اړه روښانه دریځ لري. په سوله کې جګړه دوام نشي درلودلی. حقاني شبکه هیڅکله د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي. یک تلویزیون سره په مرکه کې له مارشال نه د اشچي سره د نوموړي د دوسیې په اړه وپوښتل شول خو مارشال دوستم وویل هغه جعلي قضیه ده. اشچي زما ډیر نږدې دوست و خو اوس سره وران شوي و. اشچي مې سرسخت دښمن شوی ده او دا کارونه د غني پورې تړلې ډلې کړي دي. مارشال په مرکه کې هم د راز د سمنګان ولایت کې له وروستي بریدونه یاد کړه چې موخه یې 209 شاهین کله اردو له منځه وړل و. نوموړي د سمنګان برید د خپل مارشال پر وړاندې خنډ وباله. دی زیاتوي چې په هره جګړه کې بریالی شوی ده. شهیدان مې ورکړي، زه باید د حکومت په لومړۍ پریکړه کې اوسم خو زما د مارشالۍ پر وړاندې راته جنجالونه او دسیسې جوړیږي. مارشال دوستم یک تلویزیون سره مرکه کې د کابینې موضوع هم یاد کړه چې کابینې ته 3 وزیران د په خوښه ورمعرفي شوي دي. ټول ستونزې حل کیږي خو د غني او عبدالله باید د کابینې او ملي پخلاینې شورا ژره تر ژره تشکیل کړي. عبدالرشید دوستم د افغانستان دریم مارشال دی چې د غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي پر مهال د عبدالله له لوري نوموړي ته د افتخاري مارشالي ورکړل شوه او د غني له لوري ومنل شوه. څو ورځې وړاندې په جوزجان ولایت کې دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې پراخ مراسم نیول شوي وو چې د ملي پخلاینې شورا رئیس ډاکټر عبدالله هم حضور درلوده. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مې راسره ته راپایه ولیدله. که چېرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.